دا 1 اپریل نن د 1 اپریل ورځ ده. نو دا خلک دا کالجیان ځناور دا دینه دا فرست اپریل فول دی. قمقلو د دې مختلف تاریخونه لیکي. څه تاریخ کې دا چې فرانس کې به 18مې صدۍ نه مخکې هغې 1 اپریل ناخته کال شروع کړ. لا عام برطانیې والا امریکا په جنورۍ نه شروع کړی، نو فرانس کې به 1 اپریل نه شروع کېدو. بیا د 17 صدۍ نه پس هغې د 1 جنورۍ نه شروع. نو په دې ورځ به هغې هر قسم ازادي او دروغ ویل وي. خیر دی که یو سړي له دوکه ورکړي د اختر ورځ ده، لکه زمونږ د قمخلو پښتنو به داسې کول پخوا. اوس شکر دی لږ عقل پکې پیدا شو چې چا به واده وکړه نو هغه بیا راوغورځوه. زمونږ د چارته ته کوم دا رواج و د زناو هغه بیا یې راوغورځوه لکه ګناه کړې داسې خټې به یې پرې ور وویشتې درد به یې تېر کړ. نو چاپېره به ترې مرګیر روان و د خلکو نه به یې منع کوه. ویې نه دی خو واده دی، هغه پکې لاسونه مات شوي دي، خپې پکې ماتې شوي. دا رواج شو. نو دا بس فرانسیانو نه شروع شو. بیا یو ځل واقعه شوه که تاسو د تاریخ نه خبر یې. نو سپین اندلس، عربی کې ورته اندلس وایي، دي ورته سپین وایي. 500 کاله پې د مسلمانانو حکومت تېر شو. بادشاه نه عیش پرست شو او خپل کور کې مختلف شو. پرتګال عیسایان پرې راغله. که لاړې هلته لوی لوی جوماتونه به ووینئ پخواني او لوی یادګارونه، ځکه سپین ډېر آباد ملک دی، تر او تازه یخ د بحر ابیض متوسط شمال طرف قطب ته. نو 22 لکه آبادي وه د مسلمانانو، 10 لکه یې خو مړه کړه او 10 لکه عیسایان کړه. وایي که موږ سره زموږ په مذهب شی نه مست، دا خلک مسلمان ته دهشتګر وایي. که د عیسایانو تاریخ هم وکته، د دوی نه لوی دهشتګر په دنیا کې نه تېر شو. څومره ظلمونه یې کړي دي. نو 10 لکه مسلمانان یې قتل کړي او 10 لکه عیسایان کړي. او بیا د یو دوکه ورکړه څه ته یو 2 لکه چې تاسو له دې ملک نه ځئ بل جزیره هم درله خوښه کړې ده، غوره آباده به وي، ښه باغونه به وي، ښه دغه به وي. نام ساته او د مرګ نه خو دغه ښه وه چې دلته م وجنې یا م عیسایي کېږي. نو خو زه بل ملک وي د مسلمانانو نه بله جزیره ورکوم. نو جزونو کې سواره کې دا بحري جزونه کې شته او هغوی ته یې ویلو چې دریاب منځ ته ورځي، بحر ابیض متوسط ته دا کښتۍ به ماتې کړي چې دا پکې ډول ډوب شي. دا واقع په 1 اپریل شوی. نو هغوی به خندل چې مسلمانان دومره بېوقوفه قوم دی چې د خپل ملک نه وباسو، ورته دا وایو چې ښکلې جزیره به درکوو، ښکلې باغونه به یې هغې کې به اوسېږي. نو دا 1 اپریل فول هغې پسې شروع شوي. نو زناور په دې پوهېږم نه چې دا چا پسې شروع شوی ده. اوس هم بعضې خلک کوي قسم دی چې هغې پورې به ذلیل وایي چې څو پورې د نورو قومونو پسې روان وي او نقل کوه چې سړی په خپل دین، په خپل پیغمبر، په خپل تهذیب، په خپل شریعت، په قانون فخرونه کې دی. خو بیزو دی، بیزو نسوګري. نو زمونږ حیثیت د بیزوګانو دی. نقلیان نیکان شته خو هغه مشران اکثر داسې دي او لیډران